زما بخت چې راویښېږي زه به خاورو کې وده یم د غنمو په مثال یم د چاودلې. قدرمن دوستانو، د پښتو د مشهورې ټیک ټاکرې سایکو ارباب د مړینې په اړه تازه معلومات را رسېدلي دي. هغه دا چې سایکو ارباب د پېښور په ورسک روډ کې یوازې په یو کور کې اوسېده چې په دغه فلیټ کې دې سره د کورنۍ نور کسان ژوند نه کوو، یوازې دا اوسېده. د دغه ټیک ټاکرې سایکو ارباب یو ورور چې هغه په اسلام آباد کې اوسېدو، او کله چې هغه د خپل د خور د مړینې څخه خبر شو نو سمدستي پېښور ته راغی او د پېښور د پولیسو سره یو ځای د خپلې خور د مړینې په حواله اف آی آر درج کړو. د دې ورور وایي چې ما ته ډېره اندازه لګېږي چې دې به د ډېرې نشې په وجه باندې خپل ژوند له لاسه ورکړی وي، خو پولیس وایي چې د سایکو ارباب ورور بیا هم د دې په خاطر اف آی آر درج کړو چې هسې نه زما خور ته چا دغه نشه او نشهیي مواد په زور او زبردستي ورکړي وي. نو د خیبر پښتونخوا پېښور پولیسو هم سمدستي د پرون راهیسې د دغه کیس په اړه باندې تفتیش شروع کړی دی او کوشش کوي چې تر څو که څوک هم په دغه کیس کې ملوث وي او ونیسي. د دې ورور پولیسو ته په بیان کې دا هم ویلي چې زما خور ته په زندګۍ کې هیڅ داسې مشکل نه و چې هغې دې داسې ډېر نشهیي مواد خوړلي او په خپله دې خپل ژوند ختم کړی وي. نو اوس میډیا، عوام او د هغې کورنۍ د حکومت دغو تفتیشاتو او د پوسټمارټم ریپورټ ته په تمه دي چې دا معلومه شي چې دغه سایکو ارباب په خپله ځان ختم کړی دی او که نه چا په زور زبردستي څه څیز ورکړی دی او د هغه په وجه باندې دې خپل ژوند بایللی. ملګرو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومات ده، په پېښور او خیبر پښتونخوا کې د دغو نشهیي موادو او نشو استعمال ډېر زیات شوی دی چې له دې مخکې هم داسې څو واقعې راغلي دي چې د نشې په وجه باندې د خیبر پښتونخوا په مختلفو علاقو کې ډېر خلک وفات شوي دي. ملګرو، د سایکو ارباب د نورو او تازه معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د دغه چینل له لارې به موږ له تاسو سره د دې کیس په اړه پوره معلومات شریکوو.